په خدای قسم که یو هم پکې شعر ته وخت دی صرف د ارامېتوب دې شعرونو ته پکې غوږ یې والي لکه وایو خو لږ خاموشه شئ وام درته خو لږ صبر خو وکړئ که نه وایو ډاکټر صاحب ما خوی که د پېښور د یونیورسټو هغه هلکان مست دي خو دا خو پې ور واوړېدل او ډاکټر سمندر صاحب ته په دومره ښکلي پروګرام باندې په راجوړېدو مبارکي او چې یو کار یې کړی وی چې دا پروګرام یې بار په دې دالان کې جوړ کړی وی چې د شعر اصلي مجنونان او د پویو مجنونان به بیا ښکاره شوی خو چې بار په دې دالان کې پروګرام وی په دغه شعرونه وامه چې پتن روغ خو په زړه سورې وو پتن روغ خو په زړه سورې وو ما لیدلی په دې غر کې یو سړی وو او لکه تاسو چې څنګه مست یې خوشحالېږئ دا اوترم داسې مستو لیونی و او دوه شعرونه نور دي چې غټ ظلم به صرف په خپل زړه وکړو او مونږ که خفه شو ستا به څه وکړو او دغه یو تکلیف را باندې تیر شي چې ستا په تمه لارو تکاته وکړو او دغه نوي شعرونه وامه چې ژوند تېروو خو د ژوند چل او هنر نه پیژنو ژوند تېروو خو د ژوند چل او هنر نه پیژنو لار لنډوو خو د خپل ځای او کمر نه پیژنو او په بینا سترګو چې ماښام او سحر نه پیژنو رڼا خو ځکه د سپوږمۍ او د نور نه پیژنو او بس خو چې هر چا استعمال کړو د جهاد په نامه منځ کې کیسه ګورې د خیر او د شر نه پیژنو بس خو چې هر چا استعمال کړو د جهاد په نامه منځ کې کیسه ګورې د خیر او د شر نه پیژنو او مونږ پښتانه به یو تر هغې در په در او تره مونږ چې تر کمې خپل کاروان او رهبر نه پیژنو ښځه دغه چې پښنو فصلونو د سوکړې نه جوړ ماتم څنګه دی یاره حالات څه دي په کلي کې موسم څنګه دی او د خپل وطن د غرونو خال خو راته ووایه لږ چې تا تره څنګه سپین غر څنګه ایلم څنګه دی او په هغو پلونو باندې نور څوک پلونه ږدي او که نه هغه د امن په لار پروت زما قدم څنګه دی او خپل روري به یې بندي خپله حجره او جومات چې دا یې شته نو پښتون بیا د چا نه کم څنګه دی او زه یې کړم مړې د دنیا ته یې دنیا پسې کړې مړه په کم دلیل یو شان زما او ستا غم څنګه دی او سیرې ګریوان او ببر سر او ګرځېده په غرونو چې لیونی نه دی نو مړه او ترسم څنګه دی که به دغه پینډۍ والا تاسو په ما باندې هر ځای وایي چې هسې د ښکلو سره ګرانه یارانه نه کېده او په ملایانو مټایانو که خرچه نه کېده او که زه د ټریفیک انچارج وی یا څه لوی افسر وی نو په موټر وی به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده په خدای قسم که یو هم پکې شعر ته وخت دی صرف د ارامېتوب دې شعرونو ته پکې غوږ یې والي که زه د ټریفیک انچارج وی یا څه لوی افسر وی نو په موټر وی به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده او تره موږ نه چې دې ښکلو دا کم مال وخوړه وخوره قسم چې په پینډۍ کې پې بنګله نه کېده
او تر موږ نه چې د ښکلو دا کم مال وخوړه وخوره قسم چې په پینډۍ کې په بنګله نه کېد او دغه څو شعرونه به نور هم روماني ووامه چې خیال چې د نه و د یارۍ نو بیا د سله کتل چې مې د زړه د کور اتلې په شا د سله کتل او زه په کتو ګیلمن نه یم خو په دې خفه یم چې ښه ښکاره به د کتل په غلا د سله کتل او ستا چې زما سره د ژوند کولو خیال نو هلکه بیا نشته چې ستا چې زما سره د ژوند کولو خیال نه و نو بیا په پالي باندې دا لاس په ما د سله کتل او چې د په سرو وینو کې رنګ په خوب کې ولیدمه لا تعبیرونه په مفتي ملا د سله کتل او تر اوس چې د په مخ د اوښکو سیند بهیږي زما تصویر ته په ماښام قضا د سله کتل چې زم چېرته استاد وایس چانسلر صاحب خو ښه ده په خپلې غلی شانو وته او چې دی ناست وی نو بیا به خامخا دا واړه لږ په ادب و خو هغه هم پکې نشته چې دغه چې ژوند مې ټول تېر کړی ښه په ناز او په انداز وی او چې ستړی مې سارو کې وم چې زم چېرته استاد وی او څلېرویشتو ګنټو کې مې 5 ګنټې ډیوټي وی چې سهار څه وخت راتللی بس زما خپله مرضي وی جمعه چوټي مې خپله وی اتوار مې سرکاري وی صادر می جوخه غوسته وی نه بیلټ وی نه وردی وی په ټول سکول میزان له جوړه کړي بادشاهي وی او چې ناس وی په کرسۍ کې لګولې مې هینډ پرې وی د چې نه د چا ماتخت وی نه په ما د چا آواز وی او چې ستړی مې ساروي کې وام چې زم چېرته استاد وی تاسو به هم خوشحاله چې دا ډاکټر صاحب را له شانه یو کړس راکړي چې راغوښتی مونږ یې لګیا او په لږه مې کار نه کېږي 80,000 تنخوا وې په هر جب کې چې 100,000 روپۍ پرتې زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې رالپۍ راوړې د چا چې لنګې غوا وې نو په لو کې شاګردان را سره 20 کسه لګیا وې او په زړه کې چې مې څه راتلې قبوله مې دعا وې نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وی او چې ستړی مې سارو کې وام چې زم چېرته استاد وی او په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانېدو دی په تله چې وتلې 45 کیلو دی او څه لږ ډېر زده کړي دي استاد مې د اردو دی او د یو شعر تشریح نه کوي مین په کهانو دی او دا خان استاد یادو مه څنګه ژوندې د مزو دی نو استاد یې لږ اوتر به دې پوه کړی په دې راز وی او چې ستړی مې ساروي کې وام چې زم چېرته استاد وی او دغه دې خان د فرمایش وکړه چې تش د خولې په پالسګرو پسې مظاهري غزل دی چې تش د خولې په پالسګرو پسې مزه د لباس په دې ملګرو پسې مزه او څه ناسې د کردار امتحان اخله او تش د رنګ په خیوهګرو پسې مزه او دا چې ستا په وړاندې غټې غټې وایي ایسم نه دي په دې نرو پسې مزه او چې د ننګه ډپي یو ملګری ډېر دی د بې ننګو په لښکرو پسې مزه ورنه چې د ننګه ډپي یو ملګری ډېر دی د بې ننګو په لښکرو پسې مزه او صرف لاس مې په سر کېده نو ستا یم د بنګال په جادوګرو پسې مزه او د یو بل نه راله زړونه توروي خو د دې خلکو په خبرو پسې مزه او دا غریب د خپل جنون سره لګیا یي د اوتر په دې سندرو پسې مزه یو جهان مننه چې څوک موریدي کوي او چا د ځان نه پیر جوړ کړی ځان زبر کېدو له هر سړي خپل خپل تدبیر جوړ کړی او یو چې ترې لاړ شي سمدستي ورته بل کډه راوړي د زړه د کور نه راله ښکلو سم جاګیر جوړ کړی یو چې ترې لاړ شي سمدستي ورته بل کډه راوړي د زړه د کور نه راله ښکلو سم جاګیر جوړ کړی او دومره شتمنه پښتونخوا کې دې سپېرې بدمنۍ د بادشاهۍ لایق پښتون نه چې فقیر جوړ کړی
او سل نیم سړو په شل 25 کروړه ولس کې ګوره خپل اقتدار د پاره ګیر چاپېره ویر جوړ کړی او دې پښتنو ته چې زه ګران یم دا هسې نه ده ما په خپل شعر کې د دې کام د درد تصویر جوړ کړی یو